سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته یو فرمول درښیم چې د چین هیواد ټوله تجارت په همدې فرمول باندې روان دی او د چین هیواد کوم کارخانې چې جوړیږي، د کوم کمپنیانې چې رشد کوي او د کوم خلک چې سرمایه‌داره کیږي ورځ تر بلې د همدې فرموله څخه کار اخلي. که څه دا فرموله موږ ته ډېر خلکو ویلي دي چې موږ د دې فرمول په ګټه پوهېدل نه یو چې د دې ساین مربع مثبت کوساین مربع هم مساوي په یو د دې ګټه څه ده او دا هم ډېر ویډیوګانې موږ لیدلي. دا مشوره یې ماته یو چینایي په کابل کې راکړه. یو ورځ کې یو چینایي راته وویلو زه تا ته د چینایانو فرمول درښیم چې په هماغه فرمول باندې ته کولی شې چې ځان ته یو ښه تجارت جوړ کړې او خپل آینده په هغه فرمول باندې جوړه کړې. چې کله دغه فرمول یې راته ولیکلو ماته هم وویل دا فرمول تا ویل معلومه ده موږ په 11 سم کې ویل خو دا د دې ګټه څه ده دا خو موږ هېڅ استعمال کړی هم نه دی او نه په ګټه پوهېږو. نو نن په همدې فرمول په هکله باندې زه تاسو ته خبرې کوم چې تاسو څه رقم کولی شئ چې خپل ژوند د همدې فرموله سره بدل کړئ او ځان ته یو ښه تجارتي سیستم جوړ کړئ. زه ډېر ویډیوګانو کې د چا څخه غوښتنه نه کوم چې ویډیو تر پایه وګورئ، مګر په دې ویډیو کې تاسو څخه غوښتنه کوم تر پایه دغه ویډیو وګورئ. دا ویډیو ستاسو ژوند 100% بدلوي. زه پر دغه هکله باندې خبرې کوو او ترې اضافي خبرې تېرېږو. دغه ساین مربع مثبت کوساین مربع مساوي کېږي په یو. دا تاسو په 11 سم مثلثاتو کې دا تاسو لوستلی دی، مګر د دې هغه ساده حلولو طریقې زه تاسو ته ښیم خو پر هغه باندې بیا خبرې کوو. دا یو مثلث دی او د همدې مثلث د طریقه موږ ټوله ساین او کوساین مربع حلوو. د مثال په ډول باندې دا هیسو دا دیوال او دا دیوال به زه تاسو ته راوړم دا بیسو او دا سو دا دیوال یې سیسو. دا دیوال ځکه یادوم چې دا ویډیو به شاید بې سواده کسان هم وویني، دلته به د زلحې په معنا باندې پوه نه سي. زه د دیوال او ډېر ساده کلمو څخه زه کار اخلم. دلته تاسو که ووینئ دلته یو زاویه ده، دا زاویې ته 90 درجې زاویه وایي او دا زاویې چې دي دا 45 درجې ځینې جوړیږي او دا هم 45 درجې ځینې جوړیږي. اوس که موږ وغواړو چې ساین مربع هکس مثبت کوساین مربع مساوي کېږي په یو، دا به څه وکړو؟ موږ باید دلته راشو مثلا که د دې زاویې اندازه معلوموو دا څه کوو ای پر سی باندې راوړو او که د دې زاویې معلوموو مثبت بی پر سی باندې راوړو مساوي کېږي په یو. اوس که دا سره جمع ویه د دې څخه څه شی جوړیږي؟ مثلا دن په مربع ډول باندې واړویه د دې څخه ای مثبت بی مساوي کېږي په سی او دې ټول بیا یو مربع تاسو هم ورکړئ. په مثلثاتو په هندسي کې تاسو لیدلی دی چې دا زلحه چې دا ای مثبت بی څخه جوړیږي، یعنې که موږ یې برته هماغه ای مثبت بی په ځای باندې موږ نوشته کړو چې یعنې سی مربع پر سی مربع پرته یو پر یو باندې مساوي کېږي، یعنې یو دا چې سره خط ویو برته یو پر یو کېږي. یعنې دا سره مساوي سوه. اوس که راځو موږ په دې کې د خپل تجارت په هکله باندې خبرې کوو چې څرنګه موږ کولی شو د دې فرمول له طریقه تجارت جوړ کړو. دا تجارت اول کې یو تصویر تاسو ته دلته ښیم. دا هغه تصویر دی چې یو هندی ماشوم هلته په خپل ګمبتې باندې د یو سرمایه‌داره د کور لامپ ته ناست دی او خپل تعلیم کوي. همدا ډول که تاسو نور عکسونه هم لیدلي اوسي، همدا ډول هندي ځوانان دي د سړک پر کوم ګروپان چې لګېدلي د هغو لاندې خپل درسونه وایي او خپل سبقونه وایي، خپل آیندې دپاره یو کار کوي. اوس ځو برته په هماغه فرمول باندې د مثال په ډول باندې دا زلحه چې ده دا هی چې ده دا ستاسو درسونه سوه، یعنې که تاسو خپل درس ووایاست او دا بی چې ده که دا بی هم تاسو یو د درس وڅنګ ته یو بل شخصي کار هم ځینې وکئ چې یو څه پیسې سرلاسه کړئ، نو دا درس او دا پیسې دا چې سره یو ځای کړئ د دې څخه څه شی جوړیږي؟ یو تجارت جوړیږي. دا تجارت جوړیږي. د مثال په ډول باندې دا کومه زلحه چې ده دا ستاسو درس او خواري ده.
چې تاسو درس وایاست، خپل خواري کولی شئ، مکتبونو ته ځئ او د بعضې تحصیل کړي کسانو ویډیوګانې ګورئ، د هغو څخه یو شی مه زده کوئ. بل دلته چې د بي ذلحه ده، دا بي ذلحه چې ده دا څه شی ده؟ دا ستاسو دپاره یو بل عایداتي منبع ده چې تاسو ځئ یو ځایمای کار کوئ او یو څه پیسې پیدا کوئ. دا پیسې دا درس څه شی سو؟ علمیت سو. یعنې علمیت جمع ده عاید چې بي ده، دا سره یو ځای سي څه شی جوړي؟ هغه څه چې شی دی؟ تجارت. دا تجارت جوړ سو، یعنې سی جوړه سوه. اوس څه کوئ؟ دې دپاره چې تاسو په صحیح ډول باندې بیا خپل تجارت ښه مخته یوسئ، بیا تاسو څه کار کوئ؟ دا بیا په مکمله ډول باندې یو بل تجارت جوړوئ. ستاسو علمیت سته دلته، علمیت در سره سته او خپل تجارت راوړئ په دې ځای کې پرېږدئ، دا د تجارت برخه جوړوي او ځان ته د خپل تجارت لا پسې قوي کوي. د مثال په ډول باندې که دلته تاسو د خپل علمیت څخه د خپل خواري ورسره یو اضافي کار سره تاسو ځان ته یو تجارت جوړ کړو، نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه تجارت ډبل کړئ. چې کله مو هم ډبل کړو، هماغه تجارت راوړئ، د هی پر ځای پرېږدئ ای مربع، بیا کوشش وکړئ چې یو بل تجارت هم ځان ته جوړ کړئ. اوس زه تاته هغه هم بیا وایم. دلته بي مربع، چې کله بي مربع ای مربع او بي مربع چې جوړ سوه، بس وروسته سی مربع ځینې جوړېږي. سی مربع چې جوړه سوه، په سی مربع چې تاسو ترلاسه کړه، بیا په هغه وخت کې تاسو ډېر شی ترلاسه کوئ. لږ په ساده ژبه تاسو ته وایم، یعنې یو څه پیسې تاسو لرئ، یو څه علمیت تاسو لرئ، دا دوه سره یو ځای کړئ او ولاړ شئ ځان ته یو کوچنی تجارت جوړ کړئ. او دا چې تجارت څخه مو چې کله هم عاید وکړو، هغه بیا وخت پر یو بل تجارت باندې ولګوئ. د بل تجارت څخه چې کوم پیسې پیدا کړئ، هغه پر بل تجارت باندې ولګوئ. کوچني واړه منبع ځان ته پیدا کړئ. یو منبع مه پیدا کوئ، یو منبع جمع د بي منبع، جمع د سی منبع، جمع د ډي منبع، جمع د ډي منبع، جمع د ای منبع. دا څو منبع سره یو ځای کړئ چې دا ټول منبع سره پیدا سوه، دا منبع ټول سره راغلی، بیا په هغه کې په آخره کې یو عمومي یو لوی کمپنۍ جوړوي، بیا په هغه کمپنۍ کې تاسو کولی سئ چې خپل ژوند جوړ کړئ. نو دا فرموله یو چناهي ماته وښوله. د همدې چناهي د فرمول په اساس باندې ما خپل کار وکړو. کار مې څنګه وکړو؟ چې کله هم دلته استرالیا ته رالم، ما په لومړي ځل باندې یو یوټیوب چینل جوړ کړو. هماغه یوټیوب چینل مې جوړ کړی د کلیوال پښتو په نامه باندې. کلیوال پښتو یوټیوب چینل مې جوړ کړو. هماغه چې جوړ مې کړو، بیا وروسته یو بل چینل مې جوړ کړو، پښتو انفارمیشن. صحیح سو؟ دا دوه چینله سوه. او د دې څخه چې څه عاید راغله، د دې دوه چینلو څخه چې څه عایدات راغله، او ورسره چې زما دفتر څخه څه عایدات یو څه پس انداز مې ځینې کولی وو. په همدا ډول باندې نورو خلکو ته مې لوګوې جوړې کړې، بزنس پلانونه مې جوړ کړه. مثلا د دوه شرکتو سره تجارتي مشاور په حیث باندې کار کوم، د هغو څخه دا ټولو منبوع پیسې مې سره یو ځای کړي. ګوره، اول کې د کلیوال پښتو جمع ده پښتو انفارمیشن چینل، جمع ده فریلانسنګ چې درته وایم چې مثلا خلکو ته مې لوګو جوړ کړي دي، خلکو ته مې پروپوزلونه پلانونه دا شیان مې جوړ کړي دي. پلاس په قطر کې ته یو کمپنۍ سره تجارتي مشاور پاتې سوی یم. همدا ډول باندې په دوبۍ کې د یو کمپنۍ سره تجارتي او همدا ډول د ټکنالوژي مشاور پاتې سوی یم. دا ټوله او پلاس د خپل د دفتر څخه مې هم چې پیسې پیدا کولې، یو څه مې پس انداز کولې، او دا ټوله سره یو ځای سوه. آخر کې نتیجه څه شی سوه؟ اوس مې یو کمپنۍ جوړه کړې ده د ایجوکیټون په نامه باندې، ایجوکیټون کمپنۍ په نامه باندې. او زه به د کمپنۍ لوګو تاسو ته دلته ښکاره کړم. دا دی ایجوکیټون. دا ایجوکیټون زموږ پلان هم همدا دی چې په دې کمپنۍ کې موږ د نړۍ 100 ژبو ته کارتوني جوړ کړو، او په هغه کې پښتو ژبه هم شته، دري ژبه هم شته، فارسي ژبه، عربي ژبه، اردو ژبه، انګریزي ژبه. دا شپږ ژبې چې دي، دا پر راتلونکي پنجشنبې باندې د دې کارتوني او نشرات شروع کیږي. او دا نشرات په ډېر لوړ کیفیت باندې دي، ټول 4K ریزولوشن باندې. کوم ویډیوګان چې به تاسو ته راځي هغه په 4K ریزولوشن باندې به اوسي. همدا ډول د هغه نه وروسته موږ یو 6 نور ژبې هم
په پلان کې نیولي دي د هغه ټوله کانټینټ د تحقیقاتي مرکز د طریقې دا ټوله جوړ سوي دي او موږ ته رالېږل سوي دي. په هند کې، په همدا ډول په کوریا کې، همدا ډول په ایران کې د څو ځایو سره مو خبرې کړي دي. کار په روان دی. د هغه 6 ژبو دپاره هم کانټینټ جوړیږي. په هغه کې فرانسوي ژبه ده، هسپانوي ژبه ده، پرتګالي ژبه ده، هندي ژبه ده، بنګالي ژبه ده او روسي ژبه ده. 6 ژبې هغه دي چې بیا راځي او د هغه نه وروسته په بل قدم کې بیا د نیپالي ژبه ده او جرمني ژبه ده. د نړۍ ټاپې ژبې او بې له چینایي ژبې، ځکه چې چین کې یوټیوب او د نورو هېوادو فعالیتونه بند دي، نو ځکه د چیني ژبې دپاره موږ کار کړی نه دی. د هغه سره چې د نړۍ ټاپې 100 ژبې دي، پر هغه باندې موږ کار کوو. 100 ژبو دپاره کارتنۍ جوړوو او دغه ټوله پلان ما په څه شي باندې جوړ کړی؟ د هماغه فرمول څخه مې جوړ کړی. هماغه فرمول باندې چې ای مربع مثبت بی مربع مساوي کېږي په سی مربع. یعنې که هماغه ساین مربع یې جوړ کړو، مثبت کوساین مربع مساوي کېږي په یو باندې، یعنې دا یوه منبع جمع د بلې منبع مساوي کېږي په یو شي باندې. چې کله ته د یوې منبع پیسې یو ځای کړې، د بلې منبع سره یو ځای کړې، د یو منبع پیسې ولرې، یو بله منبع هم پیدا کړې، دا دوه پیسې سره یو ځای کړې، خامخا یو څه شی جوړېږي؟ یو تجارت جوړېږي. نو د همدې فرمولې څخه مې کار واخیستو. ایجوکیټن کمپنۍ ویب سایټ به هم انشاءالله چې راتلونکې اونۍ آنلاین سي، تاسو به هغه هم وګورئ او څه د 6 ژبو ویډیوګانې په راتلونکې پنجشنبې کې به د خیر اپلوډ سي. زموږ نهایتاً کوشش همدا دی دا څو ورځې کې چې ما د یوټیوب کورس درولی دی، همدا ډول په دې تېره اونۍ کې چې دې چینل کې مې هم ویډیوګانې دومره خاصې نه درلودلې او دې ورځ کې مصروفیت ډېر دی. په همدې باندې توجه ده چې موږ دغه 6 ژبې ژر تر ژره وباسو او دا چې مو وایستلې بیا وروسته 6 نور او په آخر کې 100 ژبې دي او دا زموږ لومړنی پلان دی. په بل قدم کې موږ د دې ټولو ژبو دپاره یو اپلیکیشن جوړوو او دا اپلیکیشنونه به هر هېواد کې چې کوم کودکستانونه دي، موږ د هغو کودکستانو سره بیا اړیکې ټینګوو او هغو دپاره وایو چې موږ تاسو دپاره دا ټول کانټینټ درکوو. تاسو چې خپل ماشومان هلته روزئ، د هغو دپاره ترانې د ستاسو په ژبه باندې، یعنې 100 ژبې دي، همدا ترانې دي، همدا هر څه چې دي موږ دا تاسو ته اماده کوو. د همدې طریقه دا یو لوی پلیټفارم روان دی انشاءالله چې یعنې کوشش مو همدا دی چې ایجوکیټن کمپنۍ به یو ورځ کې په نړۍ کې به یو لوړ نوم ولري او موږ به هم د امریکایي کمپنیانو لکه مایکروسافټ او اپل او همدا ډول باندې چې دوی هم یو نومداره کمپنۍ ده، موږ به هم په نړۍ کې یو برانډ واوسو او دا لوګو مې هم په خپله جوړه کړې ده. ایجوکیټن وی آر لرنینګ میټ انټرټینمنټ، یعنې چیرې چې لوبې او زده کړې سره یو ځای کېږي. نو دا کوم زده کړې هم چې دي، دا کوم طریقې چې هم دي، دا ټوله د لوبو په شکل باندې دي، په کارتوني په شکل باندې دي، په انیمیشن باندې دي، په وشات یو میوزیک دی، په یعنې یو ماشوم به ډېر څه زموږ د تعلیمي پلانونو څخه زده کړي او دا تعلیمي پلانونه هم چې دي دا په هند کې تحقیقاتي مرکز موږ سره کار کړی دی او دا موږ ته جوړ کړی دی. او په همدې مخه یو بل خبر تاسو ته وکړم، دا کوم رنګونه چې ټول تاسو دلته وینئ، دا ټول رنګو باندې د رنګونو روانشناس کار کړی دی او دا د رنګونه هم چې موږ په کارتوني کې استعمال کړي دي، هغه هم د تحقیقاتي مرکز لخوا ټاکل سوي موږ ته او همدا ډول باندې چې کوم لغاتونه موږ استعمال کړي په کارتونیو کې او په دې ژبو کې، دا ټوله په همدې تحقیقاتي مرکز د طریقه موږ ته راکړل سوي دي او موږ هغه دی روان یو. د خیره 6 ژبې راتلونکې پنجشنبې نشرات شروع کېږي، همدا ډول باندې یو 3 میاشتې بعد به 6 ژبې نورې او همدا ډول موږ کرار ځو 100 ژبو ته ځو. نو دا به په نړۍ کې لومړنۍ تعلیمي کمپنۍ واوسي چې د نړۍ په 100 ژبو باندې موږ مواد جوړوو او دا زموږ دپاره به هم او د ټول افغانستان د خلکو دپاره به یو ویاړ واوسي. دا د نن ورځې ویډیو. دغه فرمول هیڅوک تاسو ته نه درکوي او که زیاتره هیوادوال مو هم لیدلي اوسي، دوی فقط دا وایي چې د ټول ژوند کې تاسو د ای مربع او بي مربع څخه حاشیه حاصل کړه،
ای مربع او بي مربع څخه چې خلکو کوم شیان حاصل کړي دي تاسو د هغو خلکو دپاره فقط څه کوئ جمع و منفي کوئ. یعنې سرمایه‌داران د ای مربع او بي مربع څخه کار اخلي او غریب چې دی هغه به د جمع او منفي څخه کار اخلي چې ځي همدې خلکو ته کار کوي. نو تاسو هم کوشش وکئ د ځان دپاره یو تجارت جوړ کئ او د دې متزلزله ژوند څخه ځانونه وژغورئ. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.